اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې اشرف نور بیبي ته وویل چې خسر دادا راپسې ټلیفون کړی چې کلي ته به ځو، خو د نور بیبي رضا نه ده. اوس به دا واورو چې عابد مور ته د پلار په هکله ولې ګیله کوي. مورې زه خو مې دې پلار ته حیران یم، ته وګوره چې دا پلار مې ما سره ولې دومره ضد کوي. ولې عابده زویه بیا یې درته څه ویلي دي؟ مورې ګلزار راپسې راغلی و پټي ته، ویلې چې ماشومانو د لوبو د میدان خبره مخې ته وړو، او تا ته خو معلومات دی که نه مورې چې دا د میدان خبره موږ څومره مخکې راخیستې وه. هلې ځلې مو ورته وکړې، منډې ترلې مو ورته وکړې، اوس یې که همداسې پرېږدمه نو خبرې باندې خاورې اړول کېږي. زویه خو مې پرېږده که نه، پرېږده چې د ماشومانو د لوبو میدان. زویه خو مې پرېږده که نه، ورپسې شه چې میدان له خیره جوړ شي. زه ورپسې کېږم خو پلار مې نه پرېږدي. ولې پلار دې څه وایي؟ پلار مې وایي چې دا خوشې او بس کارونه دي، د دې په ځای سم کار وکړه، سره د دې چې زه تمامه ورځ د ورته د پټو کارونه کوم. خیر دی مورې تا ته وایم ښه، ته مې پلار ته ووایه چې ما منع نه کي، ځکه زه د ماشومانو مشر یم، او که خبره له ما نه پاتې شوه بس د ماشومانو حق خوړل کېږي. زویه په دواړو سترګو زه به یې ورته ووایم د خیره سره، خدای دې وکړي چې پلار دې زما خبره ومني. پلار دې ښه درته معلوم دی چې یو ځل یې نه که د چا پلار به یې ورباندې هوکي، او نن سبا روژه کې خو یې مغزي بیخي کار نه کوي. که یې زما خبره مو نه منله بیا به تم له ما نه خفه کېږي نه. مورې تا نه به ولې خفه کېږم، بس ته خپل کوشش وکړه، خدای مهربانه دی، داسې مناسب وخت کې دا خبره ورته یاده کړه چې د پلار مې ماغزه په ځای. پرخې لورې پلار ته دې یوه لوټه اوبه هم کېده او صابون هم ورسره کېده. مورې په صابون او لوټه باندې به څه وکړي، هغه خو هسې هم لاسونه نه وینځي، دا خبرې ورته بس ښکاري، او په دې شیانو باندې د ملک ځای ته د تللو نه نه منع کېږي. وا لورې نو یوه چاره خو یې په کار ده که نه، داسې خو هم نه کېږي، خدای مکه چېرته دا مرض زموږ کور ته رانه وړي. دا بیا مور او لور څنګه کیسې شروع کړې دي؟ اچھا رښتیا ویلې دي ښه چې ټوله دنیا بغلی شي، خو ګوره دوه ښځې بغلی نه شي. رښتیا تاسې د خپل منځو کې څه ویل سره؟ د پرخې پلاره ستا خبره م کوله. د چا خبره؟ ستا ښه ما ویل چې ګنې زما خبره م کوله. ولې خدای دې خیر کړي، څه چل شوی دی؟ پلاره همدا ستا خبره م کوله. لرې شه غوږ نه مې، تېره غږ دې دی ستا خبره م کوله. څه شی دې ویلې؟ مونږ ویله چې ته ګوره احتیاط نه کوې، د ملک ځای ته تراو ته ځې، ځان ولې په غم اړی؟ په بم باندې؟ ولې څوک به ورته څه بم ږدي؟ اوس هغه پوخانی ملک نه دی ښه، اوس ډېر ښه سړی دی. په بم نه په غم، ځان بم په غم واړی او موږ هم ښه پوهېږې چې ټوله دنیا کرونا نیولې ده، او زمونږ په کلي کې خو دوه پېښې م شوې وې، خو ته بیا هم احتیاط نه کوې. نیازی تا ته ویم ما ګوره مه منې کوه ښه، ستاسو په دې کې څه مقصد دی؟ مقصد هم دا دی چې ټول خلک په کورونو کې تراوی کوي، خو ته هم کوه که نه. دا خبره ستا د کولو ده؟ ولې زه څه ښځه یم چې په کور کې به تراوی کومه؟ سبا به راته نه چې پړونه یې په سر که. پلاره دا ټول خلک چې کورونو کې مونځونه کوي، ولې دا ښځې دي پړونې په سرۍ؟ غلی شه ستا خو دا خبرې م راباندې بدې لګېږي. خو وړاندې کښېنه، دا خبره خو ستا هغه استاز تازه ګل هم کوي چې کورونو کې مونځونه وکوي. هی نو ایمان څه شو؟ دا خبره ښه په خلاصو غوږونو واورئ، غوږ هم دې ومورېده چې تاسو راته 10 وارې ویوئ چې ته راوته مه ځه، نو زه به درته 20 وارې ویم چې ځمه په کور کې تراوې وکړه.
ډېر به ښه ښکاره کېږم په جومات کې هغه نه خوري چې لاس وینځو صابون ومه کوي په کور کې دا خبرې هی نو هی نو دا کاغذونه او دلته دا د قرارداد پاڼې دا شورا ته نه دي وړي نه نادیا وې مې نه وړلې زه روان وم چې د قرارداد پاڼې ویسم خو بیرته له نیمې لارې راوګرځېدم نو ولې دا ورته ورسو که نه مونږ څومره په خوارۍ ډکې کړې او تا بېرته کور ته راوړي نادیا کور ته مې ځکه راوړلې چې په دې پاڼو کې لا نیمګړتیا شته دی موږ سمې نه دي ډکې کړي شورا چې کوم شرطونه ټاکلي دي باید موږ هغه پوره کړو او که همداسې په خپل سر ورقې ډکې کړو او د شورا غوښتنې پکې پوره نه شي نو موږ ته به قرارداد کله راکړي نو دا خو مونږ صحیح ډکې کړې وې او صحیح وي دا وګوره دلته موږ څه لیکلي هېڅ هم نشته وی دا خو په رښتیا پاتې شوي که نه داسې یو ځای نه څو ځایه پاتې دي ګوره ورته دا دی دا ښه وه چې په لاره کې مې دا قرارداد ټول ولوسته که شورا ته مې داسې ورکړی وی نو خدای خبر شه د کان کیندنې قرارداد څه چې زموږ نوم به هم پکې نه و اوس به له خیره سره دې ته کینو او دا به بیا ښه پوره ډک کړو سمه ده بس څه چې شورا وی هماغه شان به ولیکو تاسو بیا د دې میراتو پاڼو نه راتاو اوسئ زه یې خوارو د پاڼو نه م څه شی جوړ کو هغه ورځ هم پې ټوله تېره کړله مورې لږه نیمګړتیا پکې وه د نیمې لارې نه بیرته راوګرځېدم ښه د نیمې لارې نه راوګرځېدې نو ګوره که نه زویه د دې خو مطلب دا دی چې په دې کې ستا خیر نشته ترورې خیر به یې پکې ولې نه وي خو زما پې رضا نه ده که نه هغه ورځ مې درته وویل چې د دې غره د کار نه تېر شئ 20 خطره پکې دي خو نه پوهېږم نو چې تاسو په دې غره کې څه لیدلي دي بس دی موږ چې څومره تاوان د غره نه لیدلی بل یو ځای کې هم نه دی لیدلی مورې الله به خیر کړي دا ځل به له خیره سره ګټه کوو هم ځان ته هم کلیوالو ته او هم شورا ته بس ته راته دعا کوه هی زویه بس دوا خو کومه خدای دې قبوله کړي نو نادیا راځه چې دا پاڼې ډکې کړو سمه ده ته صبر چې زه قلم راواخلمه شبانې هغه عابد کاره تللی دی که نه او تللی دی ولې داسې کلکه پوښتنه کې کلکه پوښتنه ځکه کومه ویم چې بیا خوشي او بس کارونو پسې ونه وځي هغه د مختار زوی ورسره شوی دی د کار روزګار یې ایستی و د عابد پلاره ته د دې عابد نه ولې نه کلاریږي هغه بیچاره څومره خواري کوي په دې قروجه کې لګیا دی کار کوي او سور باندې تسل ونه شو همیش ورپسې خبرې کې او هغه ته هم خبرې کې ما ورته څه ویلي دي ولې بد کومه چې دا بس کارونه یې منې کوم اوس د عابد د ماشومانو د لوبو د میدان سره څه دي ماشومان پوه شه او کار یې خو هغه د زلمی دی د خیره سره اوس هم ورته ښځه کړې ده ښځه په دې بس کارونو باندې بد ښکاري د عابد پلاره کوم کار ته چې تا بس وې هوښیار خلک ورته ډېر په درنه ګوري په لوبو کې به څه درنښت دي وی کله کله لوبې کول د خلکو صحت لپاره ښه که صحت ته ښه او که بد خو چې په کوم کار کې پیسې نه وي هغه ما دپاره عبس دی عبس د میدان په طرف به رانه قدم هم وانخلي پام کوه داسې ونه کې د لوبو میدان جوړولو نه یې منع کوه ما ستا زوی د کلي د هلکانو مشر دی ورباندې خوشحاله شه چې زوی دې دومره دی چې یو څو تنه پرې راټول دي او د کلي د ماشومانو لپاره حق غواړي اول دې ما دپاره پیسې وګټي بیا یې خوښه چې هر څه کوي دا د پټو کار په کار کې نه حسابېږي او پاتې شوه د هغه د مشرۍ خبره چې ته وې چې د کلي د هلکانو مشر دی نن شورا ته نیغ نیغ کېږي او سبا ګوره بیا ما ته هم په سترو کې راننوځي دا ما ته د خطر زنګ دی زه باید مخه ونیسم دا فکر هېڅکله مو نه کې چې خدای مکه ستا زوی به ستا بېعزتي وکړي شکر دی زوی دې د مدرسې هلک دی په ښه او بدو باندې ډېر ښه پوهېږي
دومره ور باندې بې باوره کېږه ما مخې ونه نیسې. مورې چیرته یې؟ نور بیبي سا صورت دې په ځای کا، ستړې مشي، په خیر راغلې. ښه ده شي سپوږمۍ، ښه ده شي. مور مې څه شوه؟ چیرته ده؟ حوصله دې په ځای کا که نه؟ او تا سره خو خدیجه م راغلې ده. خدیجې ستړې مشي. خدای دې وبخه، زه خو یوازې نه یم راغلی، ورور مې را سره دی. هغه مې پلار سره په دیره کې پاتې شو. ملک بابا مو سپوږمۍ ترور، زه ستا لورغې کې راواخلم. صبر وکړه، وابه اخلې. اول لاړه شه، لاسونه دې په صابون ومینځه او بیا به مینه واخلې. زه خو چې راتلمه ما په صابون لاسونه مینځلي او بیا مې چې راغستی هم نه دی. نه خدیجې داسې نه ده، د کرونا ورځې دي، موږ باید څو ځله لاسونه وینځو. خدیجې لورې زه ته لاړه شه، لاسونه دې ومینځه، موږ پرېږده چې خپلې خبرې وکړو. سمه ده مورې، تاسو خپلې خبرې وکړئ. سپوږمۍ ورندار مور مې چیرته ده؟ همدلته ده په کوټه کې، اوس راځي. ته ولې داسې ورخطا یې؟ وی ورخطا کېږم به نه، پلار مې تلیفون کړی و چې عاجل راشئ، نو ډېره سودا مې وه. ما ویل چې په مور مې څه چل نه یې شوی. نور بیبي لورې په ما باندې هېڅ هم نه دي شوي، شکر دی چې په خیر راغلی. مورې ته دا لاسونه دې راکړه چې ښکلې کړم. نه لورې حاجت نشته، په دې شیانو باندې خو بندیز دی که نه؟ که نه زما هم زړه غواړي چې مچوکړی مې وی، مې راته کرونا دې شي، لورې د مور نه بېزاره کړې او مور یې د لور نه. راځه نور بیبي لورې همدغلته کښېنه. خدیجې مینې سره پام کوه چې درنه خوږه نه شي. نه سپوږمۍ ترور نه خوږېږي، په غېږ کې مې کلکه نیولې. مورې په تا خو به څه چل نه شوی چې پلار مې داسې په بیړه راوغوښتو؟ نه لورې په ما باندې هېڅ چل نه دی شوی، شکر دی په کور کې خو خیرت دی. او دا چې پلار دې ولې راغوښتي په دې زم نه پوهېږم. تلیفون یې راواخیسته او اشرف ته یې زنګ ووهه چې ضرور راشه. بیا یې ما ته هم څه ونه ویل چې ولې تاسو راغوښتي یئ. ترورې ملک ماما کله زنګ وهلی و؟ هغه وخت نغري سره وې، څو وارې ورته زنګ ووهه او ډېر په غوسه مو، خو چې څنګه اشرف جواب ورکه نو بس ورته ویلې ژر راځه. زما هم سودا شوه چې څه خبره وی. خدای دې د یاسر پلار ته نیکه وښی، چا ته غوڅه خبره نه کوي. ښه دا اوس وګوره د ټولو اندېښنه ده چې اشرف یې د څه شي دپاره راغوښتې. یا الله پاکه زمونږ دا لمونځ په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه. زمونږ ټول شرعي حاجتونه په احسنه طریقه باندې پوره کړي. آمین یا رب العالمین. ورونو پاڅېږئ په خپلو ځایونو کښېنئ. خدای مو بخه ملک صاحب د چایو بندوبست هم کړی او یو څو خبرې کولم غواړي. مطلب شه بېغمه اوسه ښه، دا ټول به سرسایان دا تاله درکوي. او ځکه چې موږ تراویح هم دا تا پسې کوو. الماس خانه د سرسایې خبره نه کوم، خبره مې دا کوله چې ملک صاحب چای تیار کړی او یو څو خبرې هم کوي. ښه دغسې ویوه نو ښه به شي که نه وی. خلکو د ملک صاحب خبرې ګوره د زړه په غوږونو واورئ ښه، ځکه چې د ملک صاحب خبره خو تاسو خبره سئ چې د کاڼي کرښه. ملک صاحب مهرباني وکئ. کلیوالو زما ډېرې خبرې نه دي زده، زه به همدومره درته ووایم چې شورا ښه نیت نه لري. تاسو ښه فکر وکئ. مطلب شاه زموږ د جومات امام و، خو تازه ګل ورپسې پیسې رابډولې او د جومات د امامت نه یې لرې که. دغه شانې بیا زما ملکۍ پسې راواخیسته، هغه خبره هم پاتې شوه. اوس لا خلکو ته وایي چې جومات ته مه راځئ، د ښځو غوندې په کورونو کې منځونه کوئ. خو یاد ولرئ چې دا ملک غني به ستاسو په سخته کې په کار راځي. دا دیره
دا ستاسو خپله تیره ده که ملا تازه ګل هم په جومات کې نه پرېږدي نو دلته تراویح کوئ لکه څنګه چې روانې دي. دلته نه د چا شرطونه شته او نه د چا خبرې. زما مطلب دا دی چې زه د کلي اتفاق غواړم او شورا بې اتفاقي جوړوي. بد اخلاقي؟ توبه خدایه توبه. اوس چې دلته تراوته راځو نو شورا پکې دا خبرې کوي چې بد اخلاقي جوړوي. اخله زمونږ خپله خوښه ده چې موږ چېرته او چا پسې مونځ کوو. وی ملک صاحب بیخي بېغمه اوسه ګوره، موږ د چا نه ډارېږو نه. ښه الماس خانه وی همدا وروستۍ خبره دې ښه وه، خو مخکې چې دې ویله بد اخلاقي نه بې اتفاقي. ښه پوه شوم، بې اتفاقي یادی او ښه ملک صاحب. نور بله خبره دا ده چې موږ او تاسو سره یو موټی شو نو کنډه او کلی به بېرته پخوانی کنډه او کلی شي. اوس خو تېره جوړه جوړه ده، کلی د کنډو دی او واکداران یې د وحدت کلي دي. بس زما همدغه خبرې وي، خلاص. ملک صاحب ویم خدای دې رسره ډېر ښه وکړي، ښایسته خبرې دې وکړې. د دې خبرو د پاسه نور بله خبره نه ځایږي. ورونو چای تیار دی، راځئ له خیره سره چې چای او نور شیان ورته نوشي جان کو. د پولي پوري ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 020-380-10-55 020-660-10-55.